لکه لټونداسه د مزغو نه خلاصه او خپې وباسه پاکستاني درته غوسه دي میچونه یې ترېنه ګټلي دي او ګوره پرېږدي به دې نه چمړه به درنه وباسي او که نه هلکه خپې وباسه یاره خوسره نو زه نه ومه که نه که زه هلته وې ما به دې سره کتلي ول چې کم دی یو دغه لټونداس دی او که د مزغو نه خلاص دی یو دغه شاپتو دا دواړه برته ما چا خبره په یوه ګوته ګټولي وو خو خوسره د افسوس ځای دی چې زه نه ومه که نلتې یاره ځومه په یو شهنشاه پردي باندې ټوله پړخیله نه ورانېږي ته خو د پاکستان پرمیم بالري نو په خپل ځای باندې کښېنه او لکه لټونداسه د مزغو نه خلاصه څنګه چل د خیرات دې کړی که څنګه زمونږ نه دې میچ ګټلې په هغې خوشحالېږي ځکه چې خیرات کړی دی او په خلکو باندې کالي تقسیمې نه نه شایده پرېږدي هندوان دې ولاکه پرېږدي بچیار چې ته ګورې خیرات دی او خیرات دی خیرات نه دې بل شی په مزغو کې نه راځي لا خو کرکټ خو زه د شوق دپاره کومه د ټیم پاسي دپاره کومه چې ټیم مې پاس شي او نور د بیا راځمه غریبي کومه او په دې ریړه باندې ځان ته کالي خرڅومه که نه وګوره شاپتو ولدې شامتو د دې تره بچي له دې څه زده که لټونداس نه او د مزغو نه خلاص نه ته وګوره غریبه کوي او کرکټ کوي او بیا راځي ته غریبي کوي ته چې شی کوې ولکه شاپتو یاره شایده پرېږدي خو صد د شهنشاه پرېږدي ته وګوره زه خپله غریبي کومه ولې زه تا ته لوفر ښکارمه چې صرف به کرکټ کومه او نور به په کور کې ناست یمه زه هم دغه د رکشې چلومه دا اوس هم دغه پخر زمان د چرګانو د چوک نه په دې رکشه کې راوستلو دا درته نه ښکاري دا رکشې دا زمان ده و دا څه وې اولکه فخر زمانه ولې پریشانه دا رنګ یې داسې زیړ راته ښکاري چې خیر خو به یې که نه دا ولې داسې خفی چې کوم دی یاره د شهنشاه پرېږدي خو سره شیدا پرېږدي تپوس مه کوه په خرینګونو کې په چا خبره خړتونو کې او پاسې ډوپرنو کې راګیرمه یو میچ نشي ګټلی زم دې نه بعد زما هغه د سوات سټار سره په اکاډمۍ کې صرف ساتیرې کومه زما یې د کرکټ نه راټول کړو زه نور کرکټ مرکټ نه کوم یاره خوشرانو آلا دومره خراب دي که نه چې اوس موږ د بنګالیان هم میچونه ګټي سبا به رانه چین هم د خیره سره میچونه ګټي ښه خو هلکه خو سره لږ دې خواشه شاته ودرېږه زه ځان ته د لټونداس نه کالي اخلمه خبر شویم چې په بنګلادیش کې په یو شرټ باندې 2 شرټه کېږي نو زه ځان ته شرټونه اخلمه چې بیا ګورل ته غریبي د کرکټ والا مې نه چې د کرکټ نه وباسي او که نه چې د چا کرکټ کمزوری شي بیا دوی ته تنخواګانې هم کمې ورکوي نو هغې نه ښه ده چې د مخکې نه ځان ته وسیله برابره کړو یاره زما په خبره کې د وزن شته ښه هغه هندوان د غوا زامن هم زموږ سره کرکټ وس نه کوي هلکه زه همدې چلې کوم چې د کور سامان به برابر کړمه هسې نه چې شبا ته بیا شیونه ګراني او موږ تنخواګانې موږ ته کرکټ بوټه راکوي او بیا به چا خبره سوال ته ناست یو نو خبره کې د وزن شته د کور سامان به م ځان سره والو یاره څه آلات راغلل د پاکستان پریمیم بالر اوس د لیلام سامانونو پسې ګرځي زما د توبې ولا خوشره ډېر مې درده شي خفه شو که نه